طالبانو د یوې تر ټولو سترې پروژې د پیل لپاره ځان چمتو کړی که خیر وي د برېښنا او ګاز په برخه کې به ټولې ستونزې حل شي. دا چې په دغې پروژې باندې څومره مصرف کیږي او په څومره وخت کې به جوړه شي، راځئ په دې اړه دغه راپور واورئ او په پای کې خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د رسنیو د معلوماتو له مخې د افغانستان سرپرست حکومت وایي ټولې هغه ستونزې چې د ټاپي پروژې پر وړاندې خنډ بلل کېدې حل شوي او افغانستان د یادې پروژې عملي کېدو ته بشپړ چمتووالی لري. د طالبانو سرپرست حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي که څه هم په افغانستان کې د دغې پروژې پر وړاندې کوم خنډ نشته، خو بیا هم دا د څلورو هیوادونو ترمنځ پروژه ده چې باید ټول ورته چمتووالی ولري او موږ بشپړ چمتو یو. په ورته وخت کې د ترکمنستان د انرژۍ د نړیوالو پروژو مسؤل مراد ارتیکوف په کابل کې د افغانستان د اوبو او برېښنا د سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد د ټاپي او په افغانستان کې د برېښنا د نورو پروژو د عملي کولو لپاره چمتو دی. ټاپي پروژه د ګازو نللیکه ده چې له ترکمنستان څخه به د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته ګاز لیږدوي چې په 2015 کې د کار پیلېدا عملي جنبې تړون د اړوندو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ترکمنستان په اشخابات کې لاسلیک شو. داسې ویل کېده چې دغه پروژه به تر 2019 کال پورې بشپړه شي، خو د دې پروژې پر مخ د ځینو ستونزو له امله دا کار ونه شو او اوس دا دی بیا اړوند لوري دې پروژې ته د چمتووالي خبر ورکړی. د معلوماتو له مخې دا پروژه به تقریبا 10 کاله دوام وکړي او په دې کې به شاوخوا 15,000 کسانو ته په افغانستان کې د کار کولو زمینه مساعده شي. هیره دې نه وي چې ترکمنستان د ګازو خورا سترې زیرمې لري او په 1988 لمریز کال کې یوه داسې طرحه وړاندې شوه چې له مخې به یې له دغه هېواده د ګازو یوه اوږده نللیکه د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته وغځول شي.